السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د ماماګانو سره مو یو وخت مشکل رالی، سره خوابدي سو، نو اوس نه په خوله کېږي. انا مو مریضه ده، زما د مور نو زما مور هم نه ورپرېږدي، ملایان مور باندې مرکه کړي دي، نو زما مور ډېر په عذاب ده، دی هغه هم نه ورایله کوي. نو دی وایي که په دې هکله موږ ته شرعاً معلومات راکړي. محترمه، یو خو د اولاد د مور څخه منع کول دا ګناه کبیره ده. لور کولی شي چې د مور پوښتنه وکړي، هغه مریض وي. هر څوک چې مانع ولېږي هغه ګناهګاره دي. ابي ایوب رضی الله تعالی عنه فرمایي: وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، هغه به دا خبره کول: من فرق بین والدة و ولدها، که څوک د مور او د اولاد په مابینځ کې جلاوالی راولي، فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامه، د دا او د دوستانو په مابینځ کې به الله جل جلاله په ورځ د قیامت جلاوالی راولي. داسې جلاوالی به راولي، یعنې د قربان به جنت ته ولاړ شي، دی به الله ورڅخه پسې واخلي دوزخ ته. نو دا ستا ماماګان که غواړي چې په ورځ د قیامت اهل د دوزخ ځان جوړ کړي او قربان و اشنایان یې جنت ته ولاړ شي، دی بس تور مخان دوزخ ته روان شي، نو بس پر دغه جرم دي پسې قایم و دایم شي. او داسې دوی خوابدي دي، بد کوي چې خوابدي کېږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې وصله رحمي هغه چا سره کوئ چې نه در سره کوي، عفو هغه چا ته کوئ چې ظلم در سره کوي. نو دا که په ملامت یاست، که دوی در ملامت دي، د مابینځ کې باید د مسلمانانو 3 ورځې څخه زیات خوابتیا نه سي را. نو تر 3 ورځې زیات که د مسلمانانو په مابینځ کې خوابتیا راسي، بیا ویل منځونه یې نه قبلېږي. او دا شتي مرکې ورباندې کوئ، دوی نه خوشحاله کېږي، نو دوی چې دا کله منځونه کوي دا ځای نه ورته نیسي، هغه الله نه ځي قبلوي. او د دې شپه او ورځ په عذاب کې ده، د الله په قهر په لعنت کې ده. نو هغه څوک چې د مسلمان ورور څخه تر 3 ورځې زیات خوابدي سي، هغه د الله په لعنت کې وي. دا حدیث 1560 باب 19 صفحه 223 صحیح الترمذي جلد نمبر 3. نو محترمه، ستا مور دې ورپرېږدي، تاسو دې ورپرېږدي. دا ډېر بد کار دی چې لور له موره بندول. دا خو الله جل جلاله ورته په ژوند کې تر تاسو وکاشي، بیا به ستاسو اولادونه تاسو ته نصیحت کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.